امیر المؤمنین چې زه یې پیژنم. پنځمه برخه. لبیک شیخ هبت الله لبیک سلشکر یو لشکر مشکلر یو کبر تمو یست رهبر لبیک امیرونا لبیک شیخ هبت الله لبیک سلشکر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، خبروني درنو او قدرمنو اوریدونکو، طبيعي خبره ده زموږ هر هیوادوال حتی خواص ورونه غواړي پوسي چې زعیم او مشرتابه په ورځني شکل په کوم چارو بوخت وي، کومې فیصلې تر نظر تیروي، ورځنی تقسیم اوقات یې څنګه وي، آیا د شپې له پلوه هم رسمي کارونه کوي او داسې نور. موږ د نړۍ د بیلابیلو رئیس جمهورانو، پاچاهانو او وکیلانو په اړه اورو چې دومره ساعته کار کوي، زیار باسي او د خپلو هیوادوالو د آبادۍ لپاره مسلسل پلانونه جوړوي. همداراز مو د خپل هیواد د ځینو واکمنانو په اړه اوریدلي وو چې ګواکې هغوی ډیر کار کوه. دا چې په دنیا کې وخت ډیر قیمتي دی، بلکې د وخت ارزښت د هیڅ بل کوم شي سره نسي پرتله کېدلی. اسلام هم موږ ته په ځلونه د وخت د اهمیت او ورڅخه د سمې استفادې سپارښتنه کړې، او موږ افغانان تر هر چا زیات باید کار وکړو او زیار وباسو، ځکه زموږ هیواد له کلونو را په دې خوا جګړو او ناخوالو ځپلی آبادۍ او رغونې ته سخته اړتیا لري. څرنګه چې د اسلامي امارت زعیم جید عالم او تر بل هر چا زیات د وخت په ارزښت ښه پوهیږي، نو ځکه یې هڅه او کوشش دا وي چې له وخت نه سمه استفاده وکړي. نو خبره نه اوږدوم، رابسم دې ته چې د اسلامي امارت مشرتابه حفظه الله خپلې چارې د کوم تقسیم اوقات له مخې مخته وړي او کوم کارونه کوي. د مشرتابه حفظه الله د ورځنیو چارو تقسیم اوقات په لاندې توګه تنظیم شوی دی. کله چې د سهار لمونځ په جماعت سره ادا کړي، نو سمدستي ورپسې د قرآن کریم تلاوت کوي. البته تلاوت په ډیر غور او دقت کوي. باید وایو مشرتابه حفظه الله ښه آواز لري او همدا شان قاري هم دی چې تلاوت هم د قرائت د ټولو اصولو په مراعات کولو سره کوي. د سهار د چایو په مهال ځینې د فتواو په اړه مهم مسایل مطالعه کوي، او یا هم ځینې ضروري کاغذات چې د بعضو کارونو او اداري مسایلو په اړه وي. کله چې خپل کاري دفتر ته تشریف راوړي، نو مخکې د رسمي چارو د پیل خپل د دفتر ټولو کارمندانو ته د مشکات المصابیح درس ورکوي او بیا په رسمي کارونو بوخت کیږي. په همدې ترتیب خپل کارونه روان ساتي او د ماپښین له جماعت وروسته متصل ډوډۍ خوري او بیا د تقسیم اوقات سره سم خپلې چارې پیلوي. که کله داسې مجلس وي چې څو تنه یې ګډونوال وي، نو په نوبت هر یوه ته وخت ورکول کیږي تر څو په اړوند موضوع کې خپل نظر څرګند کړي او خپله خبره وکړي. دا لړۍ همداسې روانه وي چې ځینې وختونه همدا کاري چارې د شپې تر 1 او 2 بجو وزغیږي. حتی کله ناکله خو داسې هم پیښ شوي چې کاري شپه پر ځینې مهم موضوعاتو بحث وکړي او ویښ پاتې سي. همدا شان باید ووایو چې مشرتابه حفظه الله په پوره پابندۍ د تهجد لمانځه ته راپاڅېږي. بعضې وختونه د سهار لمانځه وړاندې هم تلاوت او مطالعه کوي. د مشرتابه حفظه الله عادت دا دی چې هغه مسایل چې ده ته راځي، نو دی یې ډېر عمیق څېړي او ټول اړخونه یې په نظر کې نیسي، ان د جملو او الفاظو ترکیب ته یې پام وي. همداراز ډېر حریص دی چې باید ټول مهم مسایل د ده تر نظر تیر سي. د دې ټولو بوختیاو سره سره دی غواړي چې د هیواد له روانو حالاتو، پیښو او ورځنیو مهمو مسایل نه هم پر وخت ځان بخبر وساتي. لبیک امیرونا لبیک شیخ هبت الله لبیک سلشکر یو لشکر مشکلر یو کبر تمو یست رهبر لبیک امیرونا لبیک شیخ هبت الله لبیک سلشکر یو لشکر مشکلر یو کبر تمو یست رهبر تمو د هیلو ترجمان تید خوار امت غم خوار تید مات زلو درمل سمدی یعقوب